ځکه ویل کېږي چې د دنیا محبت چې دی دا د ټولو ګناهونو جړه ده. بعضې خلک وایي چې نه زما دا ښځې ډېر وي، او بعضې وایي چې اموال لا جمع کوم، او بعضې وایي چې نه ما ته منصب میلاو شي، باچایي زما وي، کرسۍ زما وي. دا خو د مؤمن دپاره داسې ده لکه یو سجن چې جیل چې د کافر دپاره دا جنت دی. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، مونږه یو سلسله شروع کړې وه د فتنو، چې هغه کې مونږه څو فتنې ذکر کړلې. فتنې متعلق مونږ ویلي مو چې فتنه څه ته ویل کېږي، د هر هغه شی چې تا د الله نه لري. یو بله فتنه هغه دنیا ده. محترم ورونو، دا د دنیا ژوند چې دا هم یو فتنه ده، ځکه ویل کېږي چې د دنیا محبت چې دی دا د ټولو ګناهونو جړه ده. نو دا محبت دی چې زړه کې نه ووتو، نو بس بیا په ډېرو فتنو کې ته خپله غورځېږي. پوره دنیا ده، بس بعضې خلک دي کوشش کوي چې لکه زه پکې سیر سپاټې او چکرې مکرې او ټول کار مې بس همدې ته ویلي. بعضې خلک وایي چې نه زما دا ښځې ډېر وي، بعضې وایي چې اموال لا جمع کوم، بعضې وایي چې نه ما ته منصب میلاو شي، باچایي زما وي، کرسۍ زما وي. دا ټول د دنیایي دغه یي که نه. نو دا د دنیا محبت چې دنیا سره ته داسې لګېدلی چې بس داسې یو ذهن دې جوړ شوی چې نه مرګ خو نشته دی، بس یو همیشه ژوند به یې زما اوسېږم به دې کې. نو دغه محبت چې دا یو غټه فتنه ده. محترم نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې ویلي دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دا دنیا چې ده دا خو د مؤمن دپاره داسې ده لکه یو سجن چې جیل چې د کافر دپاره دا جنت ده. نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې کن فی الدنیا، په دنیا کې داسې ژوند کوه لکه یو مسافر چې په لاره باندې تېرېږي خو بنګلې او دا نه جوړوي. نو ته په دنیا کې دا خپل ارمانونه او خپل سوچونه لنډ ساته. دا مه وایې چې بس نن به دا مال جمع کوم، نن 20 کاله پس به مې بیا هر څه را جمع وي، هر څه مې جوړ 20 کاله سوچ مه کوه. داسې فکر وکړه چې سبا مې دا ژوند نه دی معلوم. دا دنیا چې دا د ډېرو خلکو دپاره فتنې سبب ګرځېدلې. بله یو فتنه چې ده محترم ورونو هغه دنیایي علوم دي. لکه بعضې خلک منطق لوجیک او دا چې ورته وایي، او بعضې خلک مثال ریاضي او ډاکټري او دا د خلکو دپاره فتنه ګرځېدلې. ډېر ډاکټران چې تاسو وګورئ دا دنیایي علوم چې حاصل کړي بیا په اسلام باندې اعتراض کوي. هلکه اسلام دا داسې ولې ویلي دي، هغې داسې ولې ویلي دي، او ساینس خو داسې خبره کوي، او په منطق کې خو دا راځي، او دا خبره خو د منطقو خلاف ده. لکه تاسو وګورئ دا بعضې منطقیان د الله سبحانه وتعالی صفات چې نه مني داسې وایي چې منطق کې خو دا راځي چې هلکه دا یو شی چې هغه به نه ښکته نه پورته، او دا یو تا چې وایي چې الله بره په عرش باندې دی، دا خو تا مکان ثابت کو. منطق کې دا راځي. د منطق د وجې نه د الله سبحانه وتعالی هغه صفات هغه رد کوي او هغه باندې مطلب اعتراض کوي. همدا چې ډېر ډاکټران که تاسو وګورئ هلکه په طب کې دا راځي، او نبي صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي، او ساینسدانانو داسې کړي دي، او مولیانو داسې کړي دي. نو ډېر وخت د ډېرو خلکو دپاره دا دنیایي علوم چې شي ته هم فتنې شي. بیا زه دا خبره کوم چې دا دنیایي علوم دا ښه کار دی. یو کس دی هغه انجینیرینګ وکړو، یو کس دی هغه ډاکټري وکړو، ورسره څنګ کې هغه عالم هم دی، نه ښه خبره ده. ذاکر نایک صاحب ستاسو دپاره ښه مثال دی. خو چې کله دا دنیایي علوم ستا لپاره فتنه شي، مثال ته ځې یونیورسټۍ سکول کالج ته ځې، او دغه یونیورسټۍ کې ته مونځ او د دې ترتیب تا ته برابر نه دی، مونځ نه کوې، نور آداب هلته نشته، یا هلته ته ځې جینکو سره مثال داسې فري میکسینګ دی چې بس خلکو په اصطلاح کې بوای فرینډ او ګرل فرینډ او دغه شی په دې یونیورسټۍ او دې کې بیا خو دا ستا لپاره یو فتنه شوله. دغه دنیایي علوم چې دا هم ډېرو خلکو لپاره فتنې سبب وي. بس ټول عمرونه په همدې کې واړې، د دین نه خبر نه وي، بس بیا اخر کې بیا په دې اسلام باندې اعتراض او د اسلام ابدي او دا بیانې. دغه چې د فتنه چې د محترم ورونو هغه دا تنظیمونه دي. هلکه زما تنظیم دی، فلانې تنظیم دی، زما په تنظیم کې به شامل شي، زمونږ تنظیم چې په حق دی، نور چې باطل دي. نو دا تنظیمونه چې دا انسان د حق نه لرې کوي. دا یو تنظیم داسې د دې لپاره د جوړ کړو چې هلکه بس یو بل سره به مدد کو په خیر کې، دې کې بدي نشته. خو چې د تنظیم دپاره یو بل سره نفرتونه کوي، هلکه زما تنظیم کې کوي نو ته ښه سړی، که نه نو ته بد سړی. نو دغه شی چې دی دا هم ډېرو خلکو دپاره فتنې سبب ګرځېږي. باید د فتنو او د تنظیمونو دې نه باید سړی ځان وساتي.